په اخره زمانه کې به ډمې سیوا شي، ډمې سیوا شي، د ټنګ ټکور سامان به سیوا شي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نن سبا خو په هر دریم کور کې ټیک ټاک والا جنۍ موجود ده. دا ډمې دي که نه ډمې نورې څه ته وایي؟ ډمې به سیوا شي. ګانو بجانو له اوله به خلکو ضلع کراس کولي چېرته ډمې پسې به ګرځېدل. نن سبا کور په کور ټیک ټاکره ده، ټیک ټاکره دغه ډمه موجود ده. او دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وشربت الخمر، شراب څښل به زیات شي، شراب څښل به زیات شي. د شرابو نوم به بدل کړي، ډرینک به ورته وایي، شراب څښل به زیات شي. او دارنګې ولعن آخر هذه الامة، د دې امت کوم اخري خلک چې دا به لعنت وایي په اولنو خلکو باندې. زما پلار عمره په څه پوهېږي، زما نیکه په څه پوهېږي، دا خو زه په هر څه باندې پوهېږم، زه هوښیار یم. پلار یې خبره کوي، نیکه یې خبره کوي، ته مړه په څه پوهېږي. د دې امت اخري خلک به په اولنو خلکو باندې لعنت وایي، نعوذ بالله. په ائمه باندې، په صحابه کرامو باندې، په هغوی باندې به لعنت طعن کوي، په مشرانو به لعنت طعن کوي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې دا خبرې ښکاره شولې، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، په دغه ټایم کې د سرې سیلۍ انتظار کوئ، وزلزلة، د زلزلې انتظار کوئ. زلزلې به راځي چې کله دا اعمال زیات شي، زلزلې به ډېرې راشي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وخسفا، په ځمکه کې د منډلو انتظار کوئ چې الله دا ځمکه وشلې تاسو پیدا کړئ. ومسخا، او د شکلونو د مسخ کېدو انتظار کوئ. وقذفا، او د اسمان د ډبرو د کاڼو د راتاوېدو انتظار کوئ. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ورونو غرض مې دا کوو چې دا زلزله چې دا د ځمکې حرکت چې دی دا زموږ د ګناهونو هغه وزن برداشت کوي، دا اوړه کېږي، دا د اسمان اواز دی. ای انسانه بس که په دې ځمکه نور ګناه پرېږده، الله ته